د طالبانو وسلو پاکستاني نوی لومړی وزیر ورخطا کړي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. انور الحق کاکړ وایي افغانستان کې ځینو ډلو ته په لاس ورغلي وسلې ټولې سیمې ته خطر دی. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انور الحق کاکړ ویلي دي د ناټو او امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو له کبله په افغانستان کې دوی ځینې پاتې شوي وسلې بېلابېلو ډلو ته په لاس ورغلي دي. هغه زیاتوي چې دغه وسلې پاکستان، چین، ایران د مرکزي اسیا هیوادونو او ټولې سیمې ته لوی خطر دی. انور الحق کاکړ ویلي پاکستان وار له مخه له دې اړخه له ستونزو سره مخامخ دی، خو د سیمې نور هیوادونه هم د اوږدمهاله لپاره خوندي نه دي. هغه دا څرګندونې پاکستان کې د جي نیوز په نامه د یوې خصوصي تلویزیون په جرګې خپرونه کې پاکستان کې د ټي ټي پي او بلوچ بېلتونپالو د ډېرېدونکو فعالیتونو او مخنیوي لپاره یې د پاکستان حکومت د پالیسیو په تړاو د ژورنالیست سلیم صافي د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. نوموړي ویلي په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته پاکستان کې د امنیتي پیښو د ډېرېدو په اړه د لیدلوري تر نورو یو څه جلا دی. هغه ویل ډېر خلک وایي د دوی دا فکر و چې کله له لویدیځو پولو ورهاخوا افغانستان کې طالبان واک ته ورسیږي نو د پاکستان لپاره به حالات نسبتا ښه شي، خو وضعیت د ښه کېدو فرضیه لا نور ترینګلی شو. خو نوموړی وایي د ده په فکر وضعیت په افغانستان کې د داخلي عدلون بدلون په پرتله تر ډېره له دې کبله خراب شوی چې د ناټو او امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو له کبله په افغانستان کې د هغوی وسلې او جګړهیز تجهیزات بې مدیریته پاتې شول، او دا چې ګوندي د دغه وسلو یوه برخه ورانکاره وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلي دي. ښاغلي کاکړ په دې لړ کې مشخصا د شپنیو دوربینونو او نورو پرمختللو تجهیزاتو یادونه کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست حکومت وزیر دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی پخوا پاکستان ته د ځینو وسلو او تجهیزاتو د قاچاق او وړل کېدو په اړه راپورټونه رد کړي دي. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر وایي دغه وسلې او تجهیزات یوازې د پاکستان لپاره نه بلکې ټولې سیمې لپاره خطر دی. نوموړي وویل موږ لپاره له دې اړخه ستونزې وار له مخه پیل شوي، خو په راتلونکي کې چین، ایران او د مرکزي اسیا هیوادونه هم خوندي نه دي او منتظر دي اوسي چې کله دغسې وضعیت سره مخامخېږي. انور الحق کاکړ وایي کو امریکا او ناټو ځواکونه دغه وسلې او تجهیزات په مسؤلانه ډول چاته سپارلی وی نو اوس به پاکستان لپاره هم اسانه وی چې له دغه مسؤل اړخ سره یې خبرې اترې او اختنې پوښتنې کړی وي. هغه ویل د مسؤلانه وتلو پر ځای د جلانه وتلو پر خوا تګ دا زمینه برابره کړه چې دغه وسلې او تجهیزات خواره وارد شي. نوموړي زیاته کړله چې هیڅ څوک نه پوهیږي د افغانستان د پخواني حکومت د ځواکونو وسلې چاته په لاس ورغلي، چیرته تللي، یو څه یې طالبانو ته په لاس ورغلي، خو یو څه یې ښایي جرمي سازمانونو ته په لاس ورغلي وي. د یادونې وړ ده چې تر ډېره هم د پاکستان ګڼو ملکي او پوځي چارواکو دغه هیواد کې زیاتېدونکو امنیتي پیښو ته له افغانستان سره تړاو ورکړی دی. دوی آن د ادعا کړې ده چې ګوندې د پاکستاني طالبانو تحریک وسلوال افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او دا چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر خلاف کاروي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت دا هم وایي چې له پخواني حکومت ورپاتې وسلې دوی سره ثبت او راجستر او په وسلو کوټونو کې خوندي دي. طالبانو ویلي د 2021 کال اګست کې د دوی لاس ته یو په بل پسې د ولایتونو د لویدو او د فعل د ګډوډیو پر مهال ځینې تجهیزات ښایي بې ځایه شوي وي، خو پر ټول هېواد تر واکمنېدو وروسته یې دې برخې ته جدي پام کړی دی. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر په مرکه کې دا هم ویلي چې د دوی پالیسي دا ده چې دوی د یو باثباته افغانستان غوښتونکي دي، ځکه پاکستان کې سوله او ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي وویل افغانستان او پاکستان دواړه دا موضوع او دغو اهدافو ته د رسېدو پر وړاندې پراته خنډونه در کړي دي او د حل پر لارو چارو یې هم غور کوي. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دوی د ټي ټي پي او بلوچ بېلتونپالو خلاف هم مهاله د مذاکرات او د زور کارولو دواړه پالیسۍ پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي ادارو په زغرده ویلي چې د پاکستاني طالبانو تحریک سره خبرې پای ته رسېدلي دي او د زور لارې به یې له منځه وړي.